سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت او منظم یاست. دوستانو نن درته په یوې ویډیو کې هرکلی وایم په دې حالت د خوښۍ وړ به وګرځي، خو د دې ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ یارن کلیک کې یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بل نشان هم کلیک کړئ ترڅو هره یوه ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. د ښو جنسي اړیکو لپاره مطالعه کولی شم. زه له خپلې مېرمنې سره د ښو جنسي اړیکو د نیولو او خوند اخیستلو د لارو چارو د ټینګولو لپاره په انټرنیټ کې پلټنه کوم. زما په دې پلټنه کې لوڅ انځورونه نشته، دا فقط عمومي توضیحات دي. زه د جنسي اړیکې بېلابېلې لارې ګورم. آیا په دې کار کې څه ستونزه شته؟ آیا ماته اجازه شته چې د داسې موضوعاتو په اړه پلټنه وکړم؟ زه کله داسې فکر کوم چې د خپلې ښځې سره په سمه توګه جنسي اړیکه نشم ټینګولی او مناسب جنسي خوند نشو ترلاسه کولی. زما هدف صرف د خپلې ښځې سره ښه جنسي اړیکه ده، نه بل څه غواړم. زه غواړم تاریخي او جنسي خوشحالي ورکړم. موږ دواړه په دې هڅه کوو چې ښه مسلمانان واوسو. اوس نو له تاسو درنو څخه هیله لرم چې زما د دغه کار شوي حکم راته وښایاست. مننه. ځواب: په جنسي چارو کې ښه والی ته ټاکل کې هیڅ بدي نشته. په حقیقت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله فرمایلي دي که څوک د خپلې ښځې خواهشات په ښه او شرعي توګه پوره کړي هغه د ثواب ګټونکی دی. خو د جنسي اړیکو د لارښوونو د معلوماتو لوستلو په هکله چې لوڅ عکسونه پکې نه وي چې د هغو کتل په قطعي توګه حرام دي. لاندې ټکي په پام کې نیول پکار دي. هغه موضوعات چې کتل کېږي باید فاسد او بېځایه نه وي. باید په حرامو موضوعاتو پسې نه ګرځي، یعنې په جنسي اړیکو کې له هغه پالونه وي او اوښتې چې ټکلې دي. د دغه دواړو شرطونو په پام کې نیولو سره چې د کوم نیت تاسې یادونه کړې ده، نو انشاءالله په دې کار کې به ستونزه نه وي. والله اعلم. دوستانو، دغه به زموږ ویډیو په دې حالت کې د خوښۍ وړ به وګرځېدلی وي.